د الله نوم کې خو ډېر برکت. حضرت ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې یو ځل سرولې، ګډې چیلې. په دې ټولو پیغمبرانو خدای پاک دا ګډې چیلې څه ناسه سرولې. د دې ځان له وجې دي چې ولې ګډې چیلې سرولې. یو هلکو ډېر خوش اواز او خشته اواز سره هغه ډېر په خوش اوازۍ د الله نوم واغېسته. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت. دا الله نوم واغېست، د الله خشته صفات دي اوس دې واغېستل. نو دا ښکلی اواز هم د الله لوی نعمت دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو، وی بچې یو ځل د الله دا نوم دغسې په خوش اوازۍ راته ووایه چې څنګه دی ووایي. هغه هلک ورته باباجي صبر راکې، هغه پیغمبر دی اوس. باباجي صبر راکې، وی بچې دا نیمې ګډې چیلې ستا شو ده قربان د الله د نوم نه ووایه راته. هغه ورته بیا په ښکلي اواز وی سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. یاره بچې ډېر خوند یې راکړه. یو ځل به بیا راته ونه وی، یو ځل به بیا ونه وی، بابا بیا به څه راکې؟ وی دا باقي ګډې چیلې ستا شوې. د الله د نوم نه قربان. هیرونو زمونږ مینه نشته که نه چې رښتیا خبره مینه نشته، دروغ نه وایو. الله هلته بانګ ویلې کېږي، دلته زه په موبایل خبرې کوم. دا مینه ده؟ موبایل باندې چا سره خبرې کوې؟ ملګري سره. ملګري ښه دی که الله ښه دی؟ نه الله خبر ته بد بند که موبایل. هغه ته یې بانک شروع شو رسته به خبرې کوه بند که. هلته اقامت شروع دی، ته هلته جومات نه وځې، ها هلو هلته هلو هلو کې او بار خبر. او څه مړه زمونږ د موبایل به څه خبرې څه خبرې څنګه یو جوړ یو په خیر یو. موږ لړس تړي کې کله کله څوک بعضې ټلیفون به وکړي راته څنګه یې ښیم، بیا څنګه بیا هم ښیم، نور څنګه نور هم ښیم. ښه نو بیا څنګه نو ښیمه که نه. او نه ستا را نمبر مې پیدا کړه چې به چې تپوس وکړو. ښه نو څنګه یا خدای نو څنګه خو دې شل ځله وې ښیم که نه. دا زمونږ خبرې یو خبره شل ځله لس ځله. جیبونه د بشیر جان څلور دي که پنځه په جیب کې پراته دي، څلور دي که پنځه. هر جیب چې ګورې د موبایلو ډک دی. بهر کې زه دې خو پې دا د دې سترګو د ګناه نه خو دا غریب خلاص دی، د یې غم نه خلاص دی، سترګو ګناه نه کوي. هغه واړه دي ورسره. او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبر یې به ورته یادي. خدای ورته دا یو فلسفه او ملکه ورکړه. بچي جانه داسې ده که او زما څه نمبر دی؟ ده هغه دې یاد دی. موږ د خپل نمبر اکثر نه یاده، خپل خو خیال یاد دي، خو دا نور نه یاده. او دته بیا ټولې یاد دي. ښه حاصل د خبرې دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته. الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس. نو دلته بانګ ویلې کېږي، هلته هلو، دلته اقامت ته هلته هلو، تکبیر اوله فوت شو هلو، هلکه هلته تلاوت به کوي، ټنګي بوټنګي زر به قرآن شریف بند کړي. خبر یاده که خدای نیکبخته، خدای مخکې دی که بنده مخکې دی؟ سادهګانو په کوم طرف روان یې؟ شیطاني وسوسې دي. هغه مینه دې ته وایي. اوس نو بیا ورته وایي صبر راکړي. باقي بیا ورته په خوشتي اواز وایي یاره بچې یو ځل به بیا راته وایي ای باباجي صبر راکړې ګډې چیلې خدای م راکړې نور به څه راکړې. ای بچې دا ګډې چیلې سرول به غواړي که نه، زه به یې دله اوسروم شپونکۍ به دې شم. خو د الله دا نوم راته دغسې خشته ووایه. وی باباجي مبارک زه انسان نه یم، زه د الله فرشته یم. الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما د نوم څونه قدر دی، زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او څونه قدر دی. دې له رب رالېږلې مبارک دې شه ودې ګټله ودې ګټله. د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا م غورځې. او دې پسې یو خبر را یاده شوه چې کله مړ کېده ملک الموت وله راغی. نو ملک الموت د پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي. دا د دې پیغمبر عزت دی. وایي ستا ټیم پوره دی، وی لږ وخت پکې شته، وی لږ غوندې وخت دی. وی د ما یو سوال جواب پکې الله له وړی شي. وی یو
وی الله ته وایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني زه ستا دوست یم ولې مې مړ کړې دا یو سوال جوابوله ورسه ملک الموت وی ښه ملک الموت لاړ الله له واپس راغی وی رب مې څه وی وی رب دې وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست به مې دې چېرته لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه داسې دوست به دې لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب دا خو دوست سره ملاوی بس وی عجل 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 زما روح زما صاحب بدن د الله د ملاقات نه قربان زر سا وباسه چې دوست ته مې زر ورسم زما رونو د الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي دا د الله سره مینه ده او که د الله سره مینه نی که نه او محبت نی دی به د خدای نوم نه اخلي